اینڈ بیکرز ایسوسییشن تنظیم ضلع مردان صدر د خوږو بادشاه حاجی غلام حبیب صالح رضی د تحصیل تخبای صدر حسن جنرل سیکرټري فرمان سٹی صدر موسی خان او بادشاہ سید نن په مردان چیمبر آف سمال ټریډرز اینڈ سمال انډسټری کې د مردان چیمبر صدر رضوان الله او د فیډریشن آف پاکستان نائب صدر نواز منظوری ته الیکشن ګټلو په خوشحالۍ باندې هارونه واچول او ګلدستې ورته پیش کړي او مبارکبادي ورلا ورکړه او زیاته یې کړه چې نن موږ د چیمبر ته چې کوم دی نواز منظوری په حوالې سره چې کوم دی د چیمبر پاکستان په سطح باندې د منتخب کېدو مبارکبادي ورکو او د هغې ټول ټیم ته چې کوم دی ورکو نن موږ دې سره د مبارکۍ حوالې سره چې کوم دی رالو د دې دا کومه مینه چې موږ ولیدله نو یو جهان مننه موږ نن راغلو جي چیمبر ته د نواز منظوری فیډریشن اف پاکستان په سطح چې کوم منتخب هغه مبارکۍ له دغه ټول ټیم د احسان بادشاه دغه چې کوم سینیر مرګري دي او کوم چې موږ د رستم مرګري دي د البیکر ایسوسییشن صدر صاحب غلام صاحب موږ دغه شکریه ادا کوو د حسن جي صاحب صدر البیکر ایسوسییشن تختبی سټي صدر زموږ موسی خان موږ شکریه ادا کوو چې موږ سره راغله کنه د مبارکۍ پر رسیدل کوم راغلی موږ نواز منظوری درله د کومینه هر کله مبارکي وایو زه د ټول ناول خو یو فخر ګڼم چې د مردان لپاره زموږ نواز منظوری د فیډریشن اف پاکستان نائب صدر جوړ شو الحمدلله دا زمونږ د مشرانو د احسان بچا د هغه ګروپ لپاره غټه کامیابي ده الله پاک دې زمونږ اتفاق اتحاد دغسې لري او زه د خپل بیکر ایسوسییشن تحصیل تغبیه صدر حسن صاحب د پارمان جنرل سیکرټري او زمونږ د تغبیه سټي صدر موسی خان ډېر شکریه ادا کوم چې موږ سره په دې خوشحالو کې شامل فیډریشن آف پاکستان نائب صدر نواز منظوری راغلي مېلمنو ته شکریه ادا کړه چې زه د دوی ډېر مشکور یم چې دوی نن ماله رالل او ماله یې دومره عزت راکو زه د تغبیه نه زما چې کوم راغلي مېلمانه دي د موسی خان چې کوم زمونږ د تغبیه سټي صدر دی او ورسره زمونږ د تغبیه البیکر ایسوسییشن صدر حسن خان او ورسره دغه جنرل سیکرټري فرمان خان او هغه سره زموږ چې د ګڼ شمېر ملګري راغلي تغبیه نه زه د دې ډېر زیات شکر ګزار یم ډېر شکریه ادا کوم چې دې دومره راغلل موږ له او موږ له مبارکي راکړه او انشاءالله موږ به پوره کوشش کوو چې موږ نه څومره کېدي انشاءالله دې سره به پوره تعاون کوو. په اخره کې د مرکزی تنظیم تاجران تاجر اتحاد صدر احسان بادشاه وینا وچی دا نن چې کوم ملګري راغلي وو دې کې تخبیه بیکر ایسوسییشن تحصیل صدر فرمان صاحب موسی خان صاحب حسن خان صاحب دا زمونږ د تخبیه ډېر درانه خواږه ملګري دي ډېر کلک ملګري دي انتهایي شکرګزار یو ډېره زیاته مینه یې موږ سره وکړه سار راسې راغلي زموږ میټینګونه ډي آی جي صاحب سره زه هغې کې مصروف یم دوی همیشه موږ سره ډېر زیاته مینه کوي او ډېر په اولني فرصت کې راله ځان را رسوي زه د خپل طرف نه د مردان د تاجرانو د طرف نه د مردان د چیمبر د کابینې د طرف نه د دې د مشر په حیثیت زه انتهایي شکرګزار یم د هغې چې دونه په درانه موږ له رالل دونه درانه موږ سره یې مینه وکړه زموږ ملګرو هغې ته کومه مینه ورکړه د هغې مه شکریه ادا کېږي خو لکه دا حقیقت دی چې د تخبیه د ملګرو موږ انتهایي احسانمن یو.